شي. قدرمنو دوستانو زه نن راغلی یم یو متفاوت خپرونه غواړم تاسو ته چمتو کړم. راغلی یم د ننګرهار سیمه ییز روغتون ته صحت عامې ته کوم چې د عطا فاونډیشن لخوا دلته د مریضانو په اوازانو دپاره په ډېر ښکلي شکل په ډېر قدر او عزت سره ماښامۍ برابرېږي، روژه ماتی برابرېږي. نو پر دې بنا باندې الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او د روژې مبارکه میاشت مو په تاسو باندې په خیر تیر شي. قدرمنو دوستانو زه نن راغلی یم یو متفاوته خپرونه غواړم تاسو ته چمتو کړم. راغلی یم د ننګرهار سیمه ییز روغتون ته صحت عامې ته کوم چې د عطا فاونډیشن لخوا دلته د مریضانو په اوازانو دپاره په ډېر ښکلي شکل په ډېر قدر او عزت سره ماښامۍ برابرېږي، روژه ماتی برابرېږي. نو پر دې بنا باندې ما وغوښتل چې د عطا فاونډیشن د یو تن غړو سره خبرې وکړم او همچنان ما سره حاجي فضل هم په دغه خپرونه کې شته دی. قاري صاحب محترم سلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه استې؟ صحت او الحمدلله. تاسو ښه استئ؟ ډېره زیاته مننه. قاري صاحب زموږ لیدونکو ته ځان معرفي کړئ. ډېره مننه. د ټولو نه لومړی خو زه ستاسو راتګ ته هرکلی وایم، هر کله راشئ کور و ودان. قاري صاحب زید الله د عطا خیریه بنسټ سلاکار یم او الحمدلله دغه 11 کاله کېږي چې موږ دغه خدمت وړاندې کوو. الله دې په خپل دربار کې قبول کړه. امین. واقعا قاري صاحب محترم چې ډېر د ستایلو وړ دی دغه کار، ځکه چې الحمدلله په ټول افغانستان کې فکر نه کوم چې داسې یو برنامه ترتیب شوی اوسي کوم چې د عطا فاونډیشن لخوا زموږ او ستاسو هیوادوالو ته ترتیب کېږي. قاري صاحب څو کاله کېږي چې په دغه ننګرهار سیمه ییز روغتون کې تاسې ماښامۍ برابروئ هیوادوالو لپاره؟ الحمدلله زموږ د عطا خیریه بنسټ خو په 1992 کال کې تاسیس شوی دی او بیا د 95 کال نه را په دې خوا چې دی دغه سیتامه کې روژه ماتی ورکوو د روژې مبارکې په میاشت کې. بیا دلته چې موږ سره څومره کسان کار کوي دا ټول ولنټیر ځوانان دي، رضاکارانه کار کوي فی سبیل الله. نو الله دې د دوی نه هم راضي شي. نو هر ماښام دغه دسترخوان موږ تیارو تر 800 شاوخوا نفرو ته. نو الله دې د عطا خیریه بنسټ له طرف نه دغه صدقه قبوله کړه. او بیا دې سره په څنګ کې موږ روزمره چې دی 100 کورنیو ته د ننګرهار او د کونړ او د لغمان مختلفو ولسوالیو ته کونډو بېوزلو ته خوراکي توکو پیکج لرو
چې هغه هره دغه پیکج چې دی د 100 کورنیو دپاره او یو پیکج چې دی 4900 شاوخوا افغانۍ قیمت پې راځي چې دا ورکو ورته. یعنې ماشاءالله قاري صاحب الله دغه ټول صدقات د الله جل جلاله په دربار کې قبول شي. امین. قاري صاحب څومره لګښت به راځي ستاسو په نظر باندې یو ماښامۍ باندې تقریبي که راته ووایې؟ تقریبا داسې ووایه چې دغه 80,000 افغانۍ شاوخوا مصارف په یو دغه باندې یو ماښامي باندې راځي. بالکل. بس الله د ټول صدقات قبول کړي. ډېره مننه. حاجي فضل سره به هم خبرې وکړو. فضل خانه څنګه یې؟ صحت دې ښه دی؟ څو دانې روژې دې نیولې؟ ټول دې نیولې؟ څو دانې په شمار یې راته ووایه چې څو روژې به دې نیولې؟ ټول دې نیولې؟ 15 روژې دې ټول نیولې ماشاءالله. ته خو هره ورځ راځې دلته څه احساس لرې چې هېوادوالو ته دغه خدمت کوې؟ دغه ورځ ډوډۍ ماما او خوشحالې د خپل کار نه؟ ډېره زیاته مننه. هېوادوالو ته به خپل اکشن وکړه. لاس ورته جګه کړه. ډېره زیاته مننه. قاري صاحب محترم تاسو هم ډېره زیاته مننه. ډېره مننه د راتګ نه مو. خبرو څخه چې هېوادوالو ته خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. څه پیغام لرئ؟ دغه پیغام لرو چې الله دې زموږ ګران هېواد افغانستان آباد لري، الله دې سرلوړی لري، الله دې زموږ د وطن د مال او د جان حفاظت وکړه. او په ټولو افغانانو مې دا غږ دی چې تعلیم وکړئ. تعلیم ته ډېره اړتیا ده او ورسره په څنګ کې هغه زموږ سرمایه داره بډایه خلک چې دي هغوی دې د غریبو هېوادوالو لاسنیوی وکړه او هغوی ته دې دغسې خدمات وړاندې کړه. نو الله دې دغسې ځوانان دې عطا غوندې ډېر کړه چې دغه د افغانستان دپاره او ټولې نړۍ مسلمانانو دپاره خدمت وکړه. ډېره مننه کور مو ودان. ډېره زیاته مننه قاري صاحب. الله دغه صدقات بیا هم د الله جل جلاله په ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. کور مو ودان. زموږ ملتیا وکړئ. خپرونه لا پاتې ده. عشره د الله ټولو ته بخښنه او مغفرت وکړي. دعا وکړئ الہ العالمین څومره مریضان دي د سیتامه کې دي د سیتامې نه بهر دي نړۍ ګوټ ګوټ کې مریضان دي. الہ العالمین ټول مسلمانانو ته صحت کامله ورکړي. الله څومره خلک راغلي دي مریضانو خدمت دپاره الله دنیا او آخرت یې ښایسته کړي. دغه دسترخوان چې د عطا خیریه بنسټ له طرف نه تیار شوی دی الہ العالمین دوی ته دنیا او د آخرت خوشحالۍ ور نصیب کړي. الہ العالمین دا صدقې په خپل دربار کې قبوله او مقبوله وګرځئ. الله دا څومره کسان چې دلته راځي او خدمت کوي د بنسټ سره الله دوی له دنیا او آخرت خوشحالۍ ور نصیب کړي. یا الله څومره نړۍ مسلمانان دي ته حفاظت وکړي. الہ العالمین د افغانستان حفاظت وکړي. الہ العالمین د افغانانو حفاظت وکړي. د فلسطین مسلمانانو حفاظت وکړي. د ټولې نړۍ مسلمانانو حفاظت وکړي. الله څومره مسلمانان وفات شوي دي مغفرت یې نصیب کړي. الہ العالمین څومره مسلمانان دي الله ژوندي دي هغوی په ژوند کې خیر او برکت واچي. الله ټولې نړۍ مسلمانانو نه دغه عبادات اطاعت او روژې او د قرآن تلاوتونه او ختمونه په خپل دربار کې قبول کړي. یا الہ العالمین چا اولاد نی نیکمله صالح اولاد ورکړي. که د چا اولادونه یې الله نیکمله صالح ورته لوی کړي. الہ د ټولو مسلمانانو حفاظت او مرسته او کومک وکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قدرمنو دوستانو دغه زموږ خپرونه وه د ننګرهار سیمهیز روغتون څخه کوم چې د عطا فاونډیشن لخوا هره ورځ هیوادوالو ته روژه ماتی برابریږي دغه صدقات د الله جل جلاله په دربار کې د قبول او منظور وګرځي تر بلې خپرونې پورې چې زه محمد ذکي حکیمي د کلرز اف افغانستان د یوټیوب چینل څخه یو ځل بیا ستاسې حضور ته راځم تاسو په لیور سپارم قدرمنو دوستانو زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ ویډیوګانې ولایک کړئ او د خپلو ملګرو سره شیر کړئ